واچو ایماندارو تش لاس مه تېرېږي که چا سره ګل وي که چا سره زمري وي که چا سره ګیدړ وي او که چا سره سپی وي او که چا سره چرګ او مړز وي واچو ایماندارو تش لاس مه تېرېږي پرونه بل ورځ او نن هم ډوډۍ نه ده خوړلې بګ لوک بګ ریسپېکټ یلکه ولې وله سختې پیسې دې وګټې په وله خو دا بند که دا ګناه لري درد به دې شي په دا مله واوره خبرې زما د موله مه کوه دا ګناه لري ظالمه د خدای شپه ورځ ټیک ټاک ته راسي او لیپونه دې شروع کړي خیراتونه غونډې مه کوه که نه ولې وله یره د افغانستان پوتینه ډېر روانې ښه په سوره دې مړمار پرېږدمه خپلې کېږ او موږ ته وایي مه کوه ظالمه د غریبانانو په نوم دې راجمع کړه په یوروپ کې پې دې کورونه واخیستل یا د افغانستان پوتینه ماته معلومي هلکه یوسف جانه تا سره خو به د خبریالانو حقوق دي که نه د دې خلکو تپوس وکړه که نه ولکه یوسف جانه او زمونږ جانانه کني یره ولې وله خبره دې ټیکې ته په وله خو خبره دې شي ته که نه چې د خپله د غریبانانو کورونو ته ورننوځم او ویډیوګانې ترې کوم او خپل یوټیوب چلوم داسې چل دی که چې دا دنیا ده او ګل ده څوک به په یو رقم یو څوک به په بل رقمې به ته وې که نه په شوره دې مړمار پرېږدمه او دا وایي به داسې د دنیا او آخرت ته کار وکړي نو په آخرت دپاره کار کوي او په دنیا کې بلډینګونه آباد کړه د افغانستان پوتین خفه نه چې ښه او یلکه تاسې په ته څنګه تاسې غلې ولاړې په تا باندې هم چاپه راغلي ده او ځان سره دې خپل ټرک هم راوستی دی ما دا ښکاري په دې ټرک کې لکه چې پیسې جمع کړې قدم راواخله او بګ لو او بګ ریسپېکټ یره ولې وله خبره دې وکړله په ما داسې چل دی که نه چې بس تاسو دا معامله ګندګیره کړې دی ول د دې دغه سور ملا چې ناست دی که نه به د خلکو په نوم باندې پیسې راغونډې کړي او بس تاسو هم داسې ګندګي شروع کړې ده نو په ما باندې کله کله چاپه راځي که نه خو زه چې په ځان مطمئن یم ما پیسې نه دي پټې کړي او دې خلکو ته به د دا ټولې پیسې حساب کتاب ورکوم او داسې چل دی که نه چې دې خلکو دا په وخت باندې تک شین رنګ شیندمه ځکه چې تور رنګ چې دی بیا ښه نه ښکاري چې دا څوک دی او څوک نه دی او یره اتا جانه زما په تا باندې پوره یقین دی او مکمل یقین دی 200 ګرامه یقین مې دی در باندې چې ته غلا نه شي کولی او چې خفه نه شي خو به دومره وکړه چې دې خلکو ته د خیره صفایي ورکړه چې دا کوم ستا مینهوال دي چې دا هم درنه خبر شي که نه چې زمونږ مشر رهبر او په دې لاره چې برابر او دا تیری او صفا انسان دی او غل انسان نه دی رښتیا وایي اتا جانه دغه خبره د خیر صفا کوو چې ګوره غلا ونه کړي چاته دوکه ورنه کړي یعنې زه پوتین د افغانستانه ګوره د ګناهونه مې کړي چې الله پاک دې راته معافي وکړي د دې ګناهونو په وجې سهار زه تک سور یم او ماښام بیا مې رنګ تک زیړ واوړي یاره ستاسو د خیرې بنسټونو په وجه به چې کوم خیرات زه غونډوم په هغې کې مې رانه خلک کیسه غواړي او خلک راته کمنټونه کوي چې هلکه دا ولې وله او پیسې دې وګټې ډېرې چې په وله دا ټول افغانستان ته ولېږه کومک وکړه که تاسو نه وایي که نه نو زما نه هم دا د خیرات پیسې خلکو په خیرات باندې واپس د غوښتنه رانه نه کوله اوس وکړو بس ګیري پکې پروګرام ته ور ګایم